د هلمند پوهنې ریاست له لوري د ساینس او تجربو یو ورځنی نندارتون په لاره واچول سو. د هلمند مرکز لښکرګاه ښار اړوندو بېلابېلو ښوونځیو زده کوونکو چمتو سوي تجربې د هلمند پوهنې ریاست تالار کې نندارې ته وړاندې کړې. مرکز لښکرګاه ښار د ټولو ښوونځیو د لابراتوار څانګې ښوونکو په استازیتوب یو نندارتون نندارې ته وړاندې سو. دې نندارتون کې د هلمند پوهنې رئیس مولوي محمد عوض انصاري او اړونده د ادارو غړو ګډون درلود. د هلمند د پوهنې رئیس مولوي محمد عوض انصاري د ټولو ښوونکو هڅې وستایلې او خوښي یې څرګنده کړه چې هیواد کې د ښه فکر او پوهې استادان لري. ښاغلي انصاري ټول زده کوونکي دې ته وهڅول چې خپلو درسونو کې کوښښونه وکړي ترڅو هیواد مو ښه راتلونکی ولري. د زموږ استادانو چې دونې فارغ شوي او چې زموږ دغه شاګردان سبا د دې ټولنې مسلکي شاګردان سي، د دې ټولنې استادان سي او په دغه تعلیم باندې ښایسته سي. لله الحمد دا د هغو کورنیو ته مبارک کړي چې د هغو په کورنیو کې داسې بچي پیدا کېږي چې د خپل وطن دپاره یې دونې زیار ایستلی دی چې سبا د ټولنې استاد جوړېدای سي. د نندارتون یو تن ښوونکي رحمت الله وفا سکون راډیو ته وویل چې یاد نندارتون یې د زده کوونکو د ستونزو حلولو او له یو بل سره شریکولو لپاره ترسره کړ او خوښي یې څرګنده کړه چې دا لومړنی ځل دی چې هلمند کې دا ډول نندارتون جوړیږي او له اړوندو مسؤلینو څخه یې غوښتنه وکړه ترڅو په راتلونکي کې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره داسې پروګرامونه په لاره واچوي ترڅو د نظري برخې ترڅنګ عملي برخه پیاوړې سي. دا نندارتون چې جوړ شوی دی دا د ټولو د لښکرګاه ښار د ټولو لیسو د لابراتوار د استادانو په نمایندګۍ او د هغه مکتبونو د ساینسي مضامینو په نمایندګۍ جوړ شوی دی. دا نندارتون د دې لپاره جوړ شوی تر څو شاګردانو او استادانو تر مابین دغه تجربې چې دوی اجرا کوي شریکې سي ترڅو د نوي راتلونکي تعلیمي کار لپاره زموږ ټولو مشکلات حل سي. ځینې استادان په ځینې مکتبو کې تجربې اجرا کوي خو د بل مکتب استادان نه دي په خبر. دا دې لپاره اجرا کوو ترڅو ټوله په شریک سره تجربې سره اجرا کړو او یو د بل د تجربو څخه استفاده وکړو. هیرډني وی څو ورځې وړاندې د لښکرګاه ښار اړوند څو ښوونځیو زده کوونکي د انټرنیټي خدمتونو څخه برخمن سول ترڅو په ښوونځیو کې د زده کوونکو لاسرسی انټرنیټي خدمتونو ته اسان سي. دا چې د ساینس او تجربو په نوم د پوهنې ریاست له لوري په لاره اچول سوی نندارتون به څومره د زده کوونکو د ظرفیت لوړولو او تجربو زده کړو په برخه کې اغیزناک ثابت سي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.